السلام علیکم څنګه جوړ یاست کلاس په خیر یاست وخت منظم ځای کوم د چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو او که کوم رغونو یا ځای پروننسیشن ما غلط کې هغه لپاره به بخښه کوئ سیده راځي موږ چې راخصه دي یورین الکترولایت مرخص دي یعنی یورین الکترولایت ټیسټ په بول کې الکترولایت ټیسټ مرخص دي سیده په دې کې به دا در ورشم نور مزید په دې کې زه دا نه درشم چې الکترولایت چیش دی سوډیم چیش دی پوتاشیم چیش دی کلورایت چیش دی هغه مالته په سرم ویډیو کې جوړه کړې ده چې الکترولایت چیش دا ولې موږ کوو سیده زه په دې کې صرف او صرف دا درښایم چې په یورین یعنی په بول کې الکترولایت څنګه کیږي او د هغو نارمل رینج لکه سوډیم یې څونه دی او پوتاشیم یې څونه نارمل رینج دی او کلورایت او بل دا دی چې د دې لپاره به بول څنګه رنګ او په کوم ترتیب به د دې ډایلوینټ به څنګه یې سیده هدې چې اوس موږ راخصې دي دا کوم الکترولایت چې دی د دې به اول نارمل رینج تر ورشم بیا به ځو مخته سیده نو سوډیم چې دی هغه په بوله کې 1.6 ملي مول پر ملي لیټر پر دی یعنی ملي مول پر لیټر باندې دی سیده یا MMOL پر لیټر باندې چې کوم حساب باندې راځي سیده او بل دی 50 پوتاشیم او کلورایت چې دی هغه 1 دی سیده ملي مول پر لیټر دی سیده اځي چې مخصوص دی پر به چې کوم بولي راخلي بولي به ستاسو 24 ساعته یې سیده نو چې تا کوم په 24 ساعت کې چې په یو بوتل کې بولي وکې نو هغه بولو سره به ټیسټ لګای سیده او تاسو سره به یو یورین ډیلوینټ تسره د الکترولایت لپاره کوم د الکترولایت ماشینان چې د لپاره یو قسم ډیلوینټ راځي سیده نو هغه به څنګه د یورین به څنګه ډایلوټ یا ډیلوینټ په سره مکس هغه به چم کې یو کښنه جو براوخلې هر ټیپ چې در سره اوسې د پاره کې به 900 ډیلوینټ راځي کوم چې الکترولایت لپاره او رسل چې دغه به یورین راځي ایسل مایکرون چې دا به یورین واچي به مکس کوي اوس په دا ویډیو کې هم زه درته کوم ویډیو کې په ډیټیل دي سر خلاصيږي نو دې ته وایي کېږي 1:10 صحیح ده یعنی یو ریشو لس اوس ګور د یو ډیلوینټ راوخته 900 صحیح شو اوس بیا دې څه چم کې هغه 40 ساعت به ورسېږي د هغو څخه 100 مایکرونه دغه یورین راواخلي یورین چې تر وخته شي مکس که د دې چې واشه اوس دا چې مکس ته کې دا ورته ګور ښه به مکس کې مکس کړی اوس به ته څه چایم کې مینیو ته به راځي الکترولایت به سټارټ الکترولایت چې سټارټ کوه داسې مینیو درته راولي بلډ به نه وي دا به نو کوې زه دلته به تاته سیکنډ مینیو در ښکاره کوي سیکنډ مینیو چې پر وله هلته آی ډي نمبر به ورکوي هغه به نه ورکوي هغه به ځینې نه ورکوي ځې به ډایرکټ یورین ته یورین چې دی وله دی ډایرکټ خپله په دا مینیو کې چې دی وګورته دی وایي هغه 1:10 ریشو چې کوم سمپل کړی دی هغه سپریډ کړه هغه ورکړه نو ته به بس هلته لاندې ماشین ته ونیسې دلته به یس پر ووایه پیپ به دلته تا ورته نیولې ګوره هلته چې ته یس ووایه دلته به چې پیپ نیولې ګوره چې د یس دی کوي بله دی خپل رزلټ درکوي ټیسټ ډېر ایزي طریقه ده ما چې په دا ویډیو کې دې خپله سر په خلاصېږي خالي به ته څه سم کوې بلډ چې دلته را روان دی هغه به نو کوې مینیو به پیدا کوې سیکنډ مینیو په هغې کې به بیا یورین پیدا کوې آی ډي به نور کوې یورین به دغه کوې بس دی دلته خپله ته ډایرکټ رزلټ درکوي خلاص دا دې لپاره کې چې د صفایي دپاره سیده چې بل پارټیکل یا یو بل داسې کمپوننټ دی پورته نه کړي چې هغه خراب نه شي سیده دا رزلټ خلاص ایزي طریقه ده په دا ماشینانو باندې په هر ماشین باندې کې خالي سیکنډ مینیو پیدا که په هغې به او بیا به څه سم کې ډیلی کلینر به راواخلې صفا به کې باره بکښې دی که دې پته په بلډ کوي سیده که په نو په یس باندې دی دغه کېږي په نو باندې دی دا ته مینیو پورته وکړه کوي وګوره ډیلی کلینر را دی دا چې دې ولې بس خالي خلاص کلین یې که نور ایزي طریقه ده نور بل شی نشته پکښې کې سیده